چالاکه او مکاره ښځه. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو. یوه ډیره په زړه پورې قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. د جمعې په ورځ مولا د کلي په جومات کې مسلې کولې. د مسلو موضوع وه د ښځو مکر، فریب او چلونه. د خبرو په اوږدو کې مولا وویل د ښځې د هر ویښته لاندې په درزنونو چلونه پټ دي. یو دهقان چې دا خبره واورېده نو کور ته راغی او د خپلې مېرمنې سر یې ګنجې کو. حال دا چې دا ډېره درنه او سنګینه مېرمنه وه، په دې کار ښځه ډېره نارامه او غمجنه شوه. بالاخره یې د خاوند نه وپوښتل دا کار دې ولې وکړو، یعنې تا زما سر ولې ګنجې کو؟ دهقان ورته وویل ای نیکبختې، د جومات مولا په مسلو کې دا خبره وکړه چې د ښځې د هر ویښته لاندې په درزنونو چلونه پټ دي. نو ما هم فکر وکړ چې راځه دا چلونه در څخه ایسته کړم، یعنې لرې کړم. ښځه ډېره خفه او خواشینې شوه. ځان سره یې وویل چې د خاوند نه به خامخا د دې بدل اخلم. یو څو ورځې وروسته ښځې د ښار نه یو من کبان راوړل او په کرونده کې ځای په ځای کړل، یعنې په پټي کې د خاورو لاندې پټ کړل. یو کوچنی ماهي په خپله غاړه کې پټ راځوړن که کله چې خاوند یې کروندې ته راغی او په بیلچه کې خاوره پورته کړه، ګوري چې لاندې ماهی پروت و. چې هر بیل پورته کوي نو په کبانو یې سترګې لګي. ټول یې سره یوځای کړل او کور ته یې راوړل. په دې ورځ ډېر خوشحاله ښکارېدو. مایان یې د ښځې مخ ته کېښودل، لستوڼی په تندي تېر کړ، ساه یې وویسته او مایانو ته یې وکتل. ښځې ترې پوښتنه وکړه دا دومره ډېر کبان دې له کومه راوړل؟ سړی موسکی شو، ویل یې دا مې په کرونده کې موندلي دي. ښځې ته یې د مایانو د پخولو وویل او نور روان شو. تر غرمې ناوخته په کرونده کې مصروف و. ستړی ستومانه چې کله کور ته راغی، لاسونه یې ووینځل، پلته یې ووهله او ډوډۍ ته کېناستو. ډېر وخت ووتو، نور یې د انتظار کاسه راډکه شوه. په ښځې ورغږ کړ ډوډۍ راوړه، وږی یم. ښځې ورته وویل چې ډوډۍ ولې غواړئ؟ په کور کې څه دي چې زه یې درته راوړم؟ تا هېڅ نه دي راوړي، نو زه به څه پاخه کړم؟ خاوند یې سور او برک شو. ښه په تونده لهجه ورته وویل هغه کبان یعنې مایان څه شول؟ هغه دې نه دي پاخه کړي؟ ښځې ورته وویل مایان؟ خاوند یې ورته وویل هو، هغه مایان چې په کرونده کې مې نیولي وو. ښځې خپل ورونه راوغوښتل، ویل یې خاوند مې لیونی شوی دی. ورونه یې ترېنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، اخر څه شوي دي؟ ښځې ورته وویل خاوند مې د څو ورځو راهیسې څه په اوتو بوتو سر دی، عجیبه او ناشنا حرکتونه کوي. لومړی زما سر ګنجی کو، خیر دا خو مې وزغمل، خو اوس راته وایي چې کبان پاخه کړه، نو کبان له کومه شول؟ خاوند یې ورپاڅېده چې ښځه ووهي، خو ورونه یې خاوند ونیو. هغه ویل دروغ مه وایه، ما په خپل لاس درته میان راوړل. ښځې وویل سمه ده، زه یې منم، خو ورونو تاسو ورڅخه پوښتنه وکړه چې میان دې له کومه کړل؟ خاوند یې ورته وویل هغه میان چې ما په پټي کې د خاورو لاندې موندلي وو او ټول مې تا ته راوړي وو چې د غرمې ډوډۍ لپاره یې راته پاخه کړي. ښځې وویل چې په پټي کې میان له کومه شول؟ او بیا یې د خاورو لاندې. سړي یو ځل بیا د ښځې د وهلو اراده وکړه، خو د ښځې ورونو ونیو او په کټ پورې کلک کلک وتړه. مېرمن یې د ګریوان څخه ماهي راوویستو او خاوند ته یې ورښکاره کړ. هغه بیا چغې کړې هغه دی ماهي. مېرمن یې وویل لکه چې لیونتوب یې ساعت په ساعت زیاتېږي. لږ ساعت وروسته ښځې بیا ماهي ښکاره کړ. سړي بیا چغې کړې. د جینۍ ورونه په دې پوره ډاډه شول چې سړی لیونی شوی، باید غم یې وخوړل شي. بالاخره له کوره ووتل او په دې سلا شول چې باید ډاکټر ته یې ورولي. په کور کې ښځه او خاوند ځان ته پاتې شول. ښځې د سترګو په کنجونو کې خاوند ته وکتل، موسکی شوه، ویل یې اصلي مکر او چلونه په دماغو ترسره کېږي، نه په ویښتانو. اوس ووایه بخښنه غواړې او که نه د لیونیانو هسپتال ته ځئ؟ خاوند یې په ژړغوني غږ ورته وویل قسم په خدای چې نور به د ښځې ذات سره په ژوند کې ډغره ونه وهم. او د هغې نه وروسته یې د خپلې ښځې نه بخښنه وغوښته. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.